شیران په 1200 ورته پخوای ډوډۍ ما او شیر علي اوس د خیره زه میلمانه یو وتا کې در معلوم دی او زو هلته درځه ښه د خیره زه د اجي شفیق وتاک لرالم پرون دی ډېر راته وویلې چې خامخا به تا او شیر علي سبا راځي زما میلمانه یاست د ده کور ودان و موږ ته ډېر په ښه نظر باندې وکتل نو اوس دا د ټول اول دی زموږ لپاره چای پخ کړي دي او د ښکار دغه د نون کم میله چې وسوله د هغه مجلسونه دی افش کې سرکي او زه ورته ناست یم ډېر زورور ښکار و څو ښه خوند یې مو وکړي ډېر سویان ولاړ څلو او ډېر تیز ولو سویان او د چا د سوی د میله خوند درکړه بس د ګور د خوند راکوي داسې پردن نه دي راته معلوم خو بس ډېر ښه خوند یې وکړي د ښکار چې ودن دویمه وه پر غوږلونه باندې ښکار و مشران پرې کښېنستلي وو ولاړو دورې ښکار مې وکړ واپس رالو ډېر خوند مې واخیستی سویان هم ډېر ولاړ شو او تی به شیر عدلي ته دعا کوئ سبا انشاءالله یو څلور دانې وینې صدیق لاران نسته چې ټرېنري له کړې بس اشکال کار خراب حتی زما نور سنتي دي هغه هم نه دي راغلي سږکال عنایت آغا دی بسم الله اکا دی نور علي اکا دی زموږ ښه ملګري پاتې شوي دي هغه نه دي راغلي نو بس خیر دا نو اوس بیا ورور مې بیا خلکو هم په نظر کې اخیستي ګت در راځي شیر علي څه ما شیر علي بس ختم سږکال یې نه در یاد دایستي یا سبا انشاءالله څلور دانې په یو واره نیسو نو د حاجي شفیق به وتا کې ناست وي شنې چای کوو او دا نور ملګري هم دا دي ورسره ناست دي ډېر زبردست وتا کې چې سیخ کباب نه وي د شیخ محمد لپاره جوړ کړی دی آغا صاحب هم دا دی راورسېدی زموږ میلمه دی او دا دود چې دی دا د سترګو دید وایي سترګې صفا کوي دید یې وایي زیاتوي سیخ کباب دا دی تیاري نو د هغه وروسته بیا چې کله دا تیار شي ورځې هم تیارې کړي دي سیخ کباب مې تیار کړی دی او بریاني مې تیاره کړې ده بس په دا سالنانو باندې ډېر ماړه شولو خواتورې شولو دا کباب نو څه خوند کوي ای ډوډۍ مې اوس پخړې ده که مې له ځانه سره راوړې ده له کوره راوړې ده کور کوم ډېر لرې دی خو د 6 ګنټې سفر دی نو دا دی اجیه کور ودان زموږ په مېلمستیا کې دا دی ورځې تیار کړي دي سیخان یې تیار کړي دي شفیق خان بانډار دی نن په زندګي کې یاد ساتي مسافر په پردیسي کې دا لنډیا بیا زړه ورشه کې دا لنډیا بیا زړه ورشه اندېښنې دي که خوارۍ مخ دې ګرځولي وه لیدی مخ دې ګرځولي وه لیدی خوارۍ تېرې سوې پر ما اوس وګړي جماعت ته وایي بابا اوس وګړي جماعت ته وایي بابا زما بدونې بخله څه وي چې بور سترګې هم پور والوي چې بور سترګې لا پور والوي د سافر خوله دواړې که شوي غبرګې لا سولګې که شوي غبرګې لا سولګې یو اسرا د بل سپینه زما پر دواړو رمینه زما پر دواړو رمینه که مو نه ورکوي پلار زما دې پې کوي پرېږدې جانان زما دې پې کوي پرېږدې جانان زه پر پښېلته پر توابه بور سترګې دواړه کوه بور سترګې دواړه کوه
ما بمړه کې ستا پر خوله ګرانه سردار یې ده کاله ګرانه سردار یې ده کاله بابا دا رقم به دلي وایي لکه چټکه چې ځان خلاص پاټونه بدلوي سا واچوه په ځواني کې لنګه مشه لنګول ګران دی بابا لنګول ګران دی بابا صدقه دې مچمکیا د نجونو خولې زیاته خوند لري زیاته خوند لري اوس مې خوښ شي بارخوګان پر غاښو درد کېده ای پر غاښو درد کېده جانان په دې ملک ګلان کرلي کعبه ستا دې خیاله الله کعبه ستا دې خیاله الله مور خیرات را باندې ډېر د شریف سړی دی ونه کده ته پوس بلوز راته ولې وردا څوک مغولي تر نه پیسې مالیا اولیه عمل دا د دوست هغه د ورور د تعویذونه ورکړي اونه ترمر دي ترمر تیاری راځه خدای مې لور کله کې است هذا دوست هذا وبكل نو څه جواب انا الاستابه لا جواب تي باو صديق بعد كي مش بنقاي واسبي فركم ممزك البير مالا الله البير مالا
بابا زما د ګران لمبیا په ځنډې ملا ظالم وای پیاره الله ملا ظالم وای پیاره مکه پټ وشکې دوایې بالا سپلناګه بالا سپلناګه واه 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 واه
جري جري درغني شاقي بغم شريكي جاري 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 وسالك وموي وكعكاك وراوي المعنوي خليني وركة دطور شيء ودر وركة ولا ليتينا سملاما وكم كشي وشي يا الخلا يدينا داد والبا مشتري بطلنا رولا يا وجيدي
د حاجي شفیق په وطاق باندې کې زیات شب بانډار شب بدلی او ټول ځوانان د دیناسي ډیر زیات خوند مو کوي مننه کور ودان ټول کور ودان دا ولا بسر کور ودان دیوال دی دا خاص خصوصا د دې د پاره راغلی دی د دې پیل د پاره د دې مجلس د پاره انده د پاره دا پروګرام دی چې په دې میله کې زه ښه غټه حصه اخلم و مشر ته به تی دعوت ورکوئ زما مجلس به دی ګرده قبلوي زما خرڅ به قبلوي چار تعاوني وای زه در سره السلام علیکم نن د ښکار درېیمه ورځ د آخري ورځ یې ده نن خلک ټوله سره ځي د پرې لپاره سره یو ځای کېږي لیرې یو غزنوی زما په خیال چې وایي هلته ځي نو ټوله په تیاریان کې لګیا دي په تمبوګانو کې ورونه لګېږي او ځین څه دي هغه او یخ چې دی ډېر زیات یخ هوا چلیږي خو وریځو دا شی په اسمان کې نشته د شپې هم ډېر زیات یخ ولو سړی ګزاره نه شو کولی اوس خلک دا دې ټوله ځي تیاریان یې لګوي دا موږ په خیر کې دا اوبه دیږي نو بیا جراثیم شی نشته صفا لکه فلټر اوبه چې ور واچوي اور لګي زموږ نن د آخري ورځې ښکار دی سبا به انشاءالله زموږ اختتام وي که خدای کړي و د انعامو ورځ به وي نن ښکار چیرې نن ښکار موږ د پرون چې مې ښکار کړی د هغه سره لاندې پر دا ځای باندې و دې ته ډګر وایي پر دا ځای موږ ښکار کوو که خدای کړي و نیمه ګنټه به نن انشاءالله تعالی ښکار موږ بالای کوو نن مو د خیر سره د ښکار آخري ورځ ده بس ما خبره نن د خیر سره د ښکار آخري ورځ ده نو که خدای کړي و څو پر غزلونه باندې ښکار کوو نن د ښکار درېیمه ورځ ده بس نن به خدای کړي ماښام له رزلټ راوړو مازدیګر بس ماښام به خپل حساب سره وکړو سبا سهار به خدا کړي پر دا ځای خپل انعامات ځله ورکړو خلکو ته به رخصت وکړو صحیح د خیره خلک اوس سره ځي د ښکارو خواته نن د ښکار آخري ورځ ده سبا بیا انعامات سره ورکوي کال کې واره موږ راځو درې څلور شپې په دې کې تا کوم خوند لیدلی دی ښه واک کېږي ښه صحت دپاره ښه دی ښه طبیعت برابرېږي ټیم باسېږي هلته په علاقه خوښۍ یم علاقه شته دا ملګري مو ورسره دي السلام علیکم خبره خدا شه ده لوی بل خو ډېر زبردست خوند کوي موږ ډېر یاران دوستان او ډېر د صحت دپاره د ورزش دپاره ماشاءالله ډېر ښه ترتیب برابر دی عصمت هغه ته سلامي دي کار باندې خو نو خود خامخا خسي څنګه نه خسي نو دا دي چې نیکیږي ډېر کم دا ولې دا تاجان مې ساتلي یا وایدار د نورو په څه کم کړي دی هغه چالو وایدار د خفیا خلکو وارونه ورکړي او دا توپک والا ښکارو دا توپک والا د شپې یو څه کاروي پر وکي بس نو بیا خامخا کمی دا نو غلط کار دی کم دی وسر کال پروش کال د ډیرو سر کال ډیر کم نو د دې صدا دي نور ملګری مشکل جدي خبري وکړه تاجانم سنوي د یخ سوی دی او سوی هم تیز دی